السلام علیکم ګران شاګردان ولاد وکچر جوړ بس راځو د نن سبق چې دغه بیا هم ورډز مینینګ وکیبلري ده او اگزامپل مثالونه جملې دي په انګریزي کې یو دا هم ډیر ضروری دی واز باندې جملې جوړول یا وکیبلري زده کول دا ډیر او بل دا دی پر هغه جملې جوړول دا شاګردان ته ډیر ګران راځي دلته تاسو ته څه ډیر ښایسته ایډوانس او بنیادي ورډزونه راوړي او جملې ورسره authentic your documents are authentic ستا اسناد صحیح دي authentic معنا صحیح اصلي effective باثر کامیاب it was really an effective solution دا پسې معنا اثرناکه حل یو solution معنا حل impose مسلط کول پرتپل The decision was imposed on us by force فیصله پر موږ باندې په زور مسلطه شوله پر موږ باندې په زور ولګول قانون پر چا باندې په زور لګول یا حکومت پر چا باندې په زور مسلطه کول testimony گواهی شهادت The testimony of an eyewitnesses must د یوه ګواه عیني شاهد ګواهي چې ده هغه ضروري ده considerate محتاط قدردان considerate he is very considerate هغه ډیر قدردان دی خیال ساتونکی خاص کر د نورو خلکو خیال ساتونکی قدر کوونکی assault برید حمله The target of the assault was a police officer an assault was police officer د حملې ټارګټ پولیس افسر و invade تیری کول تجاوز کول قبضه کول حمله کول USA invaded Afghanistan in 2001 امریکا پر افغانستان په 2001 کې تیری وکړ حمله یې وکړه فوجان ور داخلول نه deny انکار کول we cannot deny from the fact موږ د حقیقت څخه انکار نشو کولی temperament طبیعت she had a strict temperament دی یو سخت طبیعت درلودی deteriorate خرافیدل خاص کر د اړیکو The relationship between two countries are deteriorated sharply د دوو هیوادونو یا ملکونو ترمنځ اړیکې په تیزی سره خرافیږي deteriorate